دوستانو د نورالدین اغا صاحب د یو بیان د سره شریک کوم چې د پاکستان او د افغانستان په ډیورنډ کرښه باندې چې کومه عملیات سوي دي، کوم جنګ سوی دی تېره شپه، د هغه په اړه باندې د نورالدین اغا ډېر زبردست خبرې دي. راځئ د نورالدین اغا صاحب دغه بیان واورو. اوله خبره دا د عزیزانو، دا اوس د افغانستان او د پاکستان په مابینځ کې څه جړپ راغلی دي. دا زما دغه بیان دا د جذباتیانو دپاره نه دی. صحیح سو؟ جذباتیان طرفداره خلک خامخا څه زموږ خلک دي و دې ورته هوا ورکوي، څه د هغه ځای خلک دي و دې ورته هوا ورکوي. نه، دا د دوو ورونو په مابینځ کې جنګ دی. د دوو ورونو په مابینځ کې یو مشکل راغلی دی. اوس خبره دا د عزیزانو، هر چا ته خپل وطن محترم دی. چې دلته اوسېږي هغه وایي زما وطن، چې هلته اوسېږي هغه وایي زما وطن. یا اتې راسئ موږ د دې مفاداتو څه بالاتر واوسېږو. اسلام، کلمه، قرآن، ورورګلوي دا مخته کښېږدو، بیا به مجلس وکړو. که هر سړی پر خپل وطن باندې خپل سر چې دی هغه ورکوي، خو د دې معنا دا نه شوله. بیا ګوره، زه خپله ذمواره سړی یم. زه نن و پرون ته ګورم، زه پروند و سبا ته ګورم، خالي د نن خبرې نه کوم. صحیح سو؟ زه نه غواړم چې دا اور چې دی هغه تیز شي. زه نه غواړم چې خلک راوپاروم الله دا چې نه 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 نه. د دوو ورونو په مابینځ کې جنګ دی، د دوو مسلمانانو په مابینځ کې جنګ دی. هغه دغه به څه ویلې، هغه ګیلمن وزیر به څه ویلې، الله دې جنت عدن نصیب کړي. ویلې پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي. پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي، لکه دوې سترګې پر یو مخ د جانان دي. لکه دوې سترګې پر یو مخ د جانان دي. د پېښور پر ځای اسلام آباد راواچوه. زه دغه سړی یم. خوښه مې ده که مې نه ده خوښه؟ خدای مې داسې د بغضه مړه کوي لکه هغه یهود چې د بغضه مړه کېدل. که مې نه ده خوښه، دا زما خبره. صحیح سلو؟ بیا بله خبره دا د عزیزانو، زموږ د افغانستان تعلق عام تعلق نه دی لکه د ایران سره، لکه د بنګلادیش سره، لکه د انډیا سره. زموږ د افغانستان تعلق داسې دی لکه د بدن او د روح. زموږ د دې په مابینځ کې دومره تعلق دی. او بیا بله خبره دا د عزیزانو، موږ به خپلو مفادو ته نه ګورو، موږ به لو لیرې نظر دوهراو کوو، به ګورو چې څه پیښه ده او څه روانه ده، څه ځینې پیښیږي. زموږ دپاره تر ټولو لویه خبره دا ده چې دشمن په مابینځ کې ډېر لوی کار اخلي. که دلته د افغانستان او پاکستان په مابینځ کې مشکلات دي، دغه دشمن ډېره لویه ګټه اخلي. خاص کر هندوستان زموږ دشمن دی. صحیح سلو؟ بیا بله درته کومه، د افغانستان سره د هندوستان چې دا اوس کومه دوستي ده، دا عرضي ده. لکه د پاکستان او د افغانستان په مابینځ کې دشمني دا چیش ته، دا عرضي ده. هلته د هندوستان او د افغانستان په مابینځ کې محبت چې دی هغه چیش دی، هغه عرضي دی. دا په دې وجه دی چې چونکې ته د پاکستان سره اخته یې، پاکستان زما دشمن دی، نو زه ستا ملګری یم. یا دا خبرې دی الله لرې کړي، دا هندوان دی الله وشرموي. صحیح سلو؟ بیا دغه خو هندوان در معلومېږي او هغه د امیر خان متقي سره چې هغه وزیر خارجه د دغه ولاړ دی، بلکل تبه د زمري و څنګ ته چغال ولاړ دی. اکشنې نه دی هغه 25 که 30 کیلو دی. دا د وزیر خارجه د زمري و څنګ ته چغال ودرې چی جوړیږي. خاص د هند چې کوم وزیر خارجه د افغانستان د وزیر خارجه سره ودره، دا رقم دی. او بیا جواب درته کوم، تی به د خبره لږ ما سر خلاص کړي. دلته هندوستان په دا وزیر خارجه ته د افغانستان یا افغانستان ته چیش ورکړ په تحفه کې، خبر یاست؟ امبولانس نه ورکړ. امبولانس ته چیش دپاره دی؟ د غم دپاره دی، د سرو وینو دپاره دی، د مرګ دپاره دی، د درد دپاره دی، د مشکلات دپاره دی، او د مصیبتو دپاره دی. د موږ ته دغه راکړو. ولې د ښایسته بسانه راکول چې پر کندهار او پر کابل مې چلولي وای؟ ولې د ښایسته بسانه راکول چې پر جلال آباد پر کابل مې چلولي وای؟ ولې د ښایسته بسانه راکول هاي زورور خوندور چې د هرات او د کندهار مې چلولي؟ دا ته امبولانس ماته چې دپاره راکوئ؟ نن خو زما کره امن دی، خوشحالي ده، زه امبولانس ضرورت نه لرم. ولې دې راکوئ؟ پوهېږې په دې خبرو سر خلاصېږي؟ لږ سر خلاص کړي. او ډېر خلک به زما سره پر دې خبرو اتفاق نه کوي، پروا نه لري. اتفاق ضروري نه دی. شکنځا مه کوئ، بد رد مه وایئ. صحیح سلو؟ او بیا بله خبره دا ده، ډېر خلک ما ټول دلته خوشحاله دي، ډېر هلته خوشحاله دي په دې جنګ. پر دې به چی شي وایي؟ انا لله و انا الیه راجعون. او بیا زموږ دپاره صرف دوې خبرې راپاته دي. موږ ته صرف دوې خبرې راپاته دي. یوه خبره دا چې موږ ډېر په اخلاص دعا وکړو چې یا الله دغه مشکل د دوو ملکو له مابینځه وباسه. صحیح سلو؟ او دویمه دا خبره ده چې موږ ډېر وژاړو. والله زه د شپې راپورته سوم، 2 رکعته نفل مې وکړلو، بیا مې الله ته زارۍ وکړې چې یا الله دغه یو همسایه لرو څنګ پر څنګ،
کلتور رواج رسم مجلس خبرې انداز طور طریقې مې ټول یو دي او د هغه سره زموږ دا مشکل راغلی صحیح شو موږ به دغه دعاګانې کوو الله ته به ژاړو چې الله دا مشکل دا پریشاني لرې کړه او بیا بله خبره دا د عزیزانو ډېر داسې منافقان شته چې هغه غلطې ویډیوې چلوي د خپل یوز لپاره د دروغو ویډیوې چلوي د خلکو غصه راپاروي د خلکو خشم راپاروي چې الله داسې وسو تقریبا په دا خبرو کې تقریبا 90% درواغ دي 10% خبرې ستا هغه به رښتیا وي 90% درواغ دي او ما تا ته درواغ را رسېږي رښتیا چې دی هغه نه را رسېږي او کوم سړی چې بیا داسې ویډیو شی مې چلوي دا خاص داسې دی لکه پر اور چې سړی تیل اچي دا نو زه خاص منافق بلم هر څوک چې دی دا منافقت دی چې ولې دومره لوی مشکل راولې تو خدای ووایست موږ په دې دا اوس چې ناست څو کسان افغانیان دي چې زه اوس وایم شاید تر پاکستاني افغانیان ډېر ناست بیا څه چم کوي د غومره پاکستانیان دورې اوسېږي بیا څه چم کوئ صحیح سلو الله دې مو وساتي الله دې مو وساتي او بیا بله خبره دا د حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي د وشار سړي دپاره تر ټولو لوی مشکل دا دی چې په حاکم تاواني په ناکم تاواني لوی مشکل د عقلمند سړي دپاره چې دی هغه دا دی چې په ها کې هم تاواني او په نا کې چې ووایم و دا جنګ دی وشي هم تاوان دی چې ووایم نه دی کېږي هم تاوان یې الله دې مو وساتي الله دې داسې او خالد و ملکو خوا به ده کړې یو سعودي یو قطر خوا به ده کړې یو سعودي او بل قطر چې د هغه خوا به ده کړې ده نو په موږ باندې بل چا خوا نه ده به ده کړې جهان خوشحاله دی نه پوهېږي په هندوستان کې به دی د بګوان زامنو هغه د بوتانو زامنو بیا څومره د غوا بولې څښلي د ډېرې خوشحالۍ صحیح سلو الله دې د دوی دا خوشحالي نیمګړی کړي الله دې دا خوشحالي د دوی برقراره نه لري زموږ په خپل لاپس کې د الله خوشحالي تر ډېره پورې ژوندی لري او خوشحاله لري او آباده لري او بیا بله خبره دا د عزیزانو چې کم سړی و دې جنګ ته هوا ورکوي دا داسې دی لکه هغه کربوړی نه و چې ابراهیم علیه السلام مبارک په اور کې و هوا یې ورکوله بعینې د هغه خبره ده طرفداري به نه کوو که څه زه په دې وطن کې ته په هغه وطن کې اوسېږې دا به اسانه مثال به درکړم د بابا او دادي سره جنګ به سړی څه چم کوي د دوه ورونو سره جنګ سړی څه چم کوي لرګی راخلې د یو ورور سره درېږي یا نه درېږو دواړه ورونه به تر لاس ونیسو داسې به نه کوي خو خیر هغه دغه څه وایي هغه مطیع الله تراب الله دې جنت عدن نصیب کړي هغه وایي د انبار غمونو منځ کې سوځم د انبار غمونو منځ کې سوځم لکه خس د تنرونو منځ کې سوځم لکه ونه لخپل لاس وهل خرمه لکه ونه لخپل لاس وهل خرمه د تبرونو او ګواښونو منځ کې سوځم بس زما دغه خبره ده د انبار غمونو منځ کې سوځم د خس په شان تنرونو منځ کې سوځم لکه ونه لخپل لاس وهل خرمه لکه ونه لخپل لاس وهل خرمه د تبرونو او ګواښونو منځ کې سوځم بس موږ هم دا رقم سوځل کېږو د دوه ورونو په غمو کې موږ سوځل کېږو د دوه ورونو په جذباتو کې موږ سوځل کېږو او موږ خرابېږو خیر الله رب العزت دا مشکلاتو پریشانۍ لري الله پاک دې د مشکلاتو پریشانۍ لري دغه جنگ دی الله پاک په صلح بدل کړي دغه جنگ دی الله رب العزت په روغه بدل کړي دغه جنگ دی الله رب العزت په ورورګلوي بدل کړي دغه جنگ دی الله رب العزت د دوام پرشته را بدل کړي چې بیا زموږ په مابینځ کې داسې مشکلات را نشي او موږ د دې خبرو سخت خلاف یو نه جنگ غواړو نه جنگ کوو نه جنگ منو که چا جنگ کړی دی ورسې پوښتنه وکړي چا چې جنگ کړی دی ورسې پوښتنې وکړي هغه بیا تا ته وایي چې ما په جنگ کې څو ګټه کړې ده بس د انبار غمونو منځ کې سوځم لکه خس د تنرونو منځ کې سوځم لکه ونه وهل خرم له خپله لاسه د تبرونو او ګواښونو منځ کې سوځم د تبرونو او ګواښونو منځ کې سوځم خیر دا خبره ختمه شوله الله پاک دې زموږ د ټولو پرده وکړي الله پاک د ټول مشکلات پریشانۍ چې دي هغه لري